طالبانو د اسلامي تربیه اهداف چي دي؟ ما خو ویل ډېر به زه وغږېږم، دا خو دومره ډېر وخت به دې ووته. طالبانو ورونو د اسلامي تربیه اهداف چي دي؟ نو زه به کوشش وکم طالبانو ورونو چې ټول ونه وایم دغه اهداف، دې کې به یو څه اهداف ووایم. یو له اهدافو طالبانو د اسلامي تربیه له اهدافو نه، یو له اهدافو نه دا د طالبانو ان يتشبع ابناء المسلمین بروح الدعوه. یوه پوښتنه کوم تاسې نه، الله دې وکړي چې ما ته ښه جواب راکړي. طالبانو یو څوک چې له ځان نه دفاع کوي دا مدافع قوي وي او که حمله کوونکی قوي وي؟ یو څوک په چا حمله کوي، یو څوک دفاع تر نه کوي، قوي څوک؟ حمله کوونکی قوي ده که نه، او دفاع کوونکی او ضعیف. ښه، اوس تاسې دا یوه عقلي خبره ده چې ټول یې مني. اوس دې ما خبره واورئ. اوس باید اسلام کې د مسلمانانو زمن د دعوت په روح باندې ماړه کې. دعوت سره طالبانو دعوت د اسلام یو سنګر ده که نه. موږ افغانستان کې داسې د مسلمانانو منځ ته د کافرانو له طرف نه داسې فکرې راوړل سوي. مولا له تبلیغي سره نه ده جوړ، مجاهد له مولا سره نه ده جوړ. دا درې وړه د اسلام سنګرونه دي. تنا مجاهد هم چی نسی کولی، تنا مولا هم نسی کولی، تنا تبلیغ سره طالبانو تبلیغ دم د اسلام یو لوی سنګر، لویه جبهه ده. مدرسه هم یوه لویه جبهه ده او جهاد هم د اسلام یو د دې منځ کې جوړ راولي. ورانوی یې مه سره، ټول د یو هدف دپاره کار کوي. په افغانستان کې یو ملا راجیګ وي تبلیغیان کافر دی، او چې څوک ورته مسلمان وي هغه هم کافر دی. د ملا سره کار مه لرئ. د هغه ملا ده چې دی خپل فکر نیولی، دی د اسلامي امت غم نشته ورسره. اسلامي امت غم چې د چا سره وي مسلمانان خپل منځ کې ناخته کوي. هغوی غواړي چې اسلامي امت یو کړي، په شریکه باندې دوی ټول مزل کړي. علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه، وایي څوک مسلمان ده او څوک کافر ده؟ ده ورته ویلي وي د اسلام او د کفر پاته به هلته پاته ولګېږي. وایي چې کله د کفر صف ودرېږي او د کفر صف ولاړ وي دې خواته دې طرف نه چې څوک په صف کې دي، تا په صف کې چې څوک ودرېدل دا ټول مسلمانان دي. دا اوس تاسې د غزې د مسلمانانو پوښتنه کړې چې دوی په مذهب څوک دي؟ ولې څومره پې خفه یې، زاړئ پې باندې، حالاتو باندې دردېږئ. مذهب پوښتنه مو کړې څوک دي؟ همدغه افغانستان کې چې نه وایي جهاد شروع سو، طالبانو له وزیرستان نه چې جهاد شروع سو، موږ سره د ټولې دنیا مجاهدین ول که نه و؟ هلته چا دا پوښتنه کوله چې ته مسلمان وي که کافر نه وایي؟ څومره ښه جواب علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ورکړ. وی مسلمان څوک دی؟ کله چې کفر سره په جنګ اخته سي، یو صف کفر ولاړي، تا سره په صف کې په هغه زمانه کې چې د اسلام نه په دفاع کې څوک ودرېدل ټول مسلمانان. اسلام دومره وړکی دین نه ده چې باندې سړی کافر کوه، کافر سولې او کافر سولې، ټول عمر دې همدې دپاره تېر کړي. نو د اسلام د تعلیم اسلامي او د تربیه اسلامي یو هدف چی ده؟ یو له اهدافو نه دا د طالبانو ورونو چې دا د مسلمانانو زمن ځوان نسل دا د دعوت په روح باندې مول که. که ته دعوت نه کوې نو خو بیا خو کفر څوک کوي؟ دعوت کوي، خپل دین ته دعوت کوي که نه کوي؟ نو چې خپل دین ته دعوت وکړو ته بیا دفاع کوې نو خو د مدافع حالات خو بیا څوک وي؟ زه به یو ښه مثال درته یم. طالبانو د ازادۍ رادیو څه ده؟ دا د کفر د دعوت یوه رادیو ده. امریکا رادیو دا د کفر د دعوت یوه رادیو ده. د بی بي سي رادیو دا د کفر د دعوت یوه رادیو ده. دي که نه دي؟ دا اوس چې څنګه امارت ړنګ سو، یو څه مطبوعاتو کې بعضې مشهورې رسنۍ دي د امارت په ضد تبلیغات کوي که نه کوي؟ تلویزیون یې جوړ کړی که نه؟ هغه څوک دي؟ د کفر دعوت کوي. ما ته دعوت څنګه کړی ده؟ پرېښی مو ده که نه؟ ښه چې ما ته دعوت پرېښودلی، د هغوی به ته اوس دفاع کوې که نه؟ نو د هغوی حالت د چا سو؟ د مهاجم، د حمله کوونکي. موږ حالت څوک سو؟ موږ قوي یو که دوی؟ موږ داسې کوو طالبانو چې صرف د خپل ځان وساتو. حمله کوونکی بیا داسې چل کوي چې هم د خپل ساتي هم نور د خپل فکر خاوندان کوي. موږ باید اسلام څه فکر لري طالبانو چې خپل وساتو که نور هم د خپل فکر خلک وګرځو؟ نو دا حالت په چا کې کېږي؟ د مدافع حالت دا ده او که د حمله کوونکي؟ موږ اوس مدافعین که حمله کوونکي؟ دغه درسونه چې زه تاسو سره وایم طالبانو دا چې تاسې اورېدلي وای ښه که په لکونو انسانانو، خو ولې؟ یو سوال ده، ما ته معقول جواب څوک نه وایي.
دا معقول جواب نه ده. دا د اسلامي امت لپاره جواب نه ده. طالبان یو د چا لپاره مقنع جواب نه ده. دا د مسلمانانو طالبانو دلته ناستو خلکو دا بعیده مه بلئ. کفر تنا چې کومې رادیوګانې جوړې کړي ټلویزیونونه او مطبوعات دي موږ په ضد نشریات کوي، دا د چا حالت ده؟ دا د مهاجمینو د حمله کوونکو حالت ده. حمله کوونکی خپل خو خپل دی ورځ تر بلې نه څوک هم خپلوي. له دې خاورې نه هم د همغو دعوت له لارې نه خلک خپلوي او د تا حالت څوک ده؟ د مدافع قوي وي طالبانو که مهاجم؟ که موږ داسې راجد سو چې دغه یو لوی اسلامي نظام الله عز وجل موږ ته په لاس باندې راکړی، موږ طالبان ورونو دلته په سیمه کې ډېر قهرمانان چې لرو بلوچان لرو، دا طالبانو اسلام تاریخ کې ډېر خلک تېر شوي. دا اوسني بلوچان څه دي؟ د بوکټیان دا طالبانو عقیدې کمونیستي دي. دا تاسو ورته خوشحاله نه سئ چې دا به ګټه وکړي. د اسلام فکر نه لري د خلک که نه. یو لحاظ به ورته خوشحاله وي خو بل لحاظ دوی فکري د کمونیستیت ته ګورئ، دې ټکي ته هم فکر وي. که داسې چل وکړو چې موږ داسې بلوچان علما پیدا کړو، تاسې ما خبر واورئ، که موږ بلوچان علما پیدا کړو چې د بلوچي ژبه باندې دعوت شروع کړي، راتلونکي 100 کلو کې به میډیا ده، نو خو د دعوت لاره ده، راتلونکي 100 کلونو کې به موږ په بلوچانو کې څومره د اسلامیزم فکر عقیدې والا خلک ولرو. مهاجم یو که نه؟ نو چې مهاجم شو خپل خېټې لاندې خلک راولو اردو زبانانو ته، دلته ازبکستان او تاجکستان د هلته چینایان دي، د ټولو ژبو باندې داعیان موږ پیدا کړو. نو چې پیدا کړي موږ مهاجم دا بل حمله که بنده د دنیا خطا تیر نه لري، نو دا خو نه ده بنده که نه د دعوت لاره. رسول صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمې کې 14 ساله څوک د دعوت سنګر فعال طالبانو د دعوت سنګر چې فعال سي به طالبانو ورځ تر بلې نه فکري خلک را پیدا کېږي. نو کله چې سړی 100 کاله کې فکري خلک هلته پیدا کړي طالبانو، بیا دا بل حرکات هم بیا وړاندې کولی شي، وار له واره دا بل حرکات مخ ته نشي تللی. نو زه به لږ کنایاتو باندې غږېږم طالبانو ورونو پوهېږئ، خو که په خبره نه باندې نه پوهېږئ. تاسې ولې اوس په دا اوس د موږ او تاسې په سیمه کې طالبانو په یوه ساحه کې د جهاد امکان ډېر سره په نورو ځایونو کې ولې نشته؟ دلته فکري جوړښت نشته. که فکري جوړښت راشي د چا له لارې نه راځي فکري جوړښت؟ د دعوت له لارې نه راځي. نو دعوت طالبانو دا داسې یو سنګر ده، دا داسې یو مهاجم او حمله کوونکی ده چې خلک راخپلوي. لږ فکر وخت فکر کوه که نه 2 ورځې فکر مه کوه، راتلونکي 10 کاله بعد به بیا څنګه وي په هغه وطن کې موږ په لکونو انسانان به لرو، بیا به چې حرکات وکړو هغوی به هلته راسره هغه سي، موږ به له دې خوا وار سو، شنډ به یې جګ سي وی به تر جوړ سټي به راچاپا سټي به موږ اسلامي امت بیا بېرته راژوندی کولی سو. او که موږ دلته وایو چې دوی دې غږېږي موږ به چپ یو، دا مدافع حالت اخر به یو ورځ نه یو ورځ ماتېږي. دا ښه حالت نه ده طالبانو. الله عز وجل دې وکړي. زه نه وایم طالبانو ورونو د کتاب ان يتشبع ابناء المسلمين بروح الدعوه، فقد اتضح ان الامه او الجماعه ليس فيها روح الدعوه والتقدم والهجوم. هغه امت چې د مخکې تګ او د هجوم فکر پکې نه وي، لا تحافظ على مبادئها وعقيدتها، هغه امت نه عقیده ساتلی سي او نه خپل اصل ساتلی سي. ذلك ان الموقف المدافع موقف ضعيف. د مدافع فکر څوک ده؟ ضعیف فکر. موږ نن مدافعین یو طالبان که مهاجمین. دغه میډیا نه ولې موږ استفاده نه کوو؟ څه دپاره جوړه ده؟ د نن عصر ضرورت ده. منبر له ادرس نه د مولا خبر څوک نه اوري، قسم په الله کې واوري، تاسې خپله نه اورئ. تاسې چې دا ما ته راغلي چې ما پېژنې د منبر له ادرسه مې پېژنئ که د دعوت، نو خو په نورو مسلمانانو هم دا فکر وکړي. دا یو. دویم خبر دا د طالبانو ورونو که غواړئ چې د ټولنې اصلاح وشي، تربیه اسلامي تربیه وشي، نو د اسلامي تربیې دپاره